د ناشتې ته ځان اچولی دی دلته لږ تورتم غونده کېدی دی دغه دی خو سکندره د ناشته وار کوې که نه دا خو مراکش ناشته ده مراکش ناشته ده درست نه و بس بس که خیری سکندر خانه بیا دې چېرته راوځو ځان له غرمو ته ښه په درس کې ناست دی یاره بس غرمو ته ځکه کېناستم چې دا رنګ به د لږ ښه کړو او جمو ډېر والي یو نو مې لږ ګرمي به راکاږو او دا مې تاسو راوستی د فیض رایل پیلس ته بادشاهي محل چې څه ته وایي د مراکو بادشاه چې راشي نو د هغه قیام په فیض کې دلته وي دا محل چې و دې ته بربر ژبه کې دارالمخزن وایي او په انګریزي کې ورته رایل پیلس اف فیض وایي دا سلطان ابو یوسف یعقوبي په دغه کې په 1206 کې جوړ کړو او بیا په 1460 کې دا ریبیلډ شوی دی او دا ښه مزېدار ولاړ دی دلته دننه نه پرېږدي د بهر نه به ورسره عکسبندي کولی شي او نورم ویډیو میډیو هم جوړولی شي اجازت شته خو ډېر ښایسته ځای دی او ډېر ښایسته میدان دی ورسره او دننه نه دا ډېر زیات ښایسته دی ما په دغه کې ووایي د دې ما پوره ډیټیلز ویلي دي خو دننه پرېږدي نه ځکه چې دا دننه لایف دا اوسېږي که نه سلامت محل دی او لکه دې ته دننه نه پرېږدي خو دا بهر کمپاونډ کې دا وګوره ډېر ښایسته ځای دی او دې کې ټول ګرځېدی چې تصویر هر څه کولی چې دننه نه پرېږدي او نن داسې کده ډېر ځای توګت ځای دی او هغه ځایونه پورې سرکه پورې ټول هر څه دي ډېر مزېدار دی مزېدار ځای دی مونږ بیخي سهار کې وختي لږ رالو غرمه تیز و مونږ بیا ناوخته غرمه تیزېږي څوک داسې ډېر نشته د یو دوه انګریزان هلکه او جنۍ دی یو مونږ نور څه خاص نشته دلته خلک زیاتره د شپې راوځي او مونږ مازدیګر 4-5 بجې دا خلک راوتل شروع شي او په الله باور وکړئ چې دلته کې د شپې 3 بجو پورې دا خلک داسې په دې کوڅو کې داسې ماشومان پورې ګرځي ماشومان بیګا مونږ 1 بجه هوټل ته تللی یو او په کوڅو کې ماشومان منډې والي او دا کوڅې داسې آبادې وې د زنانو د وړو نه نارینهو نه ډکې وې او مونږ د شپې زما خیال چې 1 بجه د برګرو دوکان کې کېناستو برګرې مو وخوړې او ډېر مزېدار ماحول او بیا هم ښه ماحول و ګرم د ورځې به تر 12 یوې بلکې تر 4 بجو پورې به خلک ډېر کم صرف دا ټورسټ راغلي او دغه یو څو بیا نه ګرځي صرف مونږ پکې لیوني یو مونږ د شپې مروزو سکندر خان بازار څه نوم دی دا ګرځیم چې پکې السلام علیکم دوستانو ستاسو په خدمت کې سلام عرض دی او بازار چې دی دې ته د فیس دید مارکیټ وایي فیس دید مارکیټ دلته چې راځي نو خلک ټیکسي ولې ته به ووایي چې فیس دید مارکیټ ته مې بوځه او دا یو طویل بازار دی په میلیونو کې خور دی او مثقف دی چاته ډېر مزېدار او که نه دلته چې راځئ نو دلته کې هر څه میلاویږي کپڑے مپڑے سامان دی دا دا ځای لکه ترکیه ګراند بازار چې دی د ترکي ګراند بازار غونته دا ډېر مزېدار دی او کوڅې دي پکې او بلا میدان دی هر شیب کې میلاوي پنجابیانو خبره وډه میدان دی وډه میدان کله کله به مونږ کارو کوم په اوفنس کولو کنه spices yeah Moroccan spices yeah ها اوكي ومن ډېر زوړ ښار دی که نه هر طرف ته پکې تاریخ دی والله چې کوم خواږې دا وګوره دا کم
کومې کیلې دي او کوم فصلونه دي دا وګوره. او دا مدینه چې ده د دې مدینه موږ تاسو روان یو دا وایي د افریقې د ټولو نه زړه مدینه ده د مراکو نه د افریقې هم د ټولو نه زړه مدینه ده نو ډېر تاریخي ښار دی ډېر پخواني بلډینګونه دي. حجر العماس عيط لي وحده هذه حجر العماس عيط لي. نحسب لي ما بغيت مجموعة بس هذه خيراوالة ما باقي باقي قديش هم دركي قديش؟ اوكي خبر انا ممكن الهواء بقى تصبر ممكن الوقت دا اوبه نسکم داسې بوتل ونسکم. السلام علیکم. یو ځل بیا بس فیس مو کته ښه مزیدار 2 ورځې مو پکې تېرې کړې ډېر خوند یې وکړ ډېر مزیدار ځای دی او ډېر تاریخي ځای دی او دې ځای نه اوس مراکش مناره ته روان شو. دا د فیس په شان د زوړ پایتخت او په صحرا کې دی هوار میدان دی دا نور ښارونه برخ کته دي او مراکش بالکل هوار میدان دی خو دلته نه ډېر لرې دی 2 ساعته ورته ډرایو دی او چې دمه مامه به کې 10 ساعته به لګي او موږ به په رباط هم تېرېږو او بیا به کاسابلانکا دارالبیضا باندې او د هغې نه پس به په صحرا کې بیا زموږ مراکش ته مخ کړي. هلته هم ډېر تاریخ دی موږ سره اوسئ.